سلامونه ملګرو په خیبر کې یو چرته چې د پښتون قام په 11 اکتوبر قامي عدالت په نوم باندې جرګه کیږي. ملګرو تاسو ته معلومه وي چې په دغه وخت باندې د ریاست پاکستان ادارو پولیس فوج اف سی او په ساده کپړو کې اهلکار چې دلته راغله هغه د دوی مکرو چهره مطلب چې تاسو ته پته وي د الله اکبر ناره هم ولې چې دوی په اسرائیل وختل او یا یې د نرانو کار وکړه په انډیا باندې ور وختله. ملګرو لنډه به دغه وایو چې جرګه د پښتنو روایات دي، د هر قوم د هر ملک د هر وطن هغه قوم هغه کلچر یې دی او روایات دي. د هر ظلم خلاف د خپل فریاد خلاف خلک سره کینی غونډې کوي خبرې کوي هغه حل راوباسي. خو ریاست پاکستان کې پښتون قوم واحد داسې قوم دی چې هغه ته د هیڅ شي اجازت نشته. کني په پنجاب کې دوی فیسټیول هم کوي، په پنجاب کې په ټي وي شو باندې هم هغه ښایي، دوی جرګې هم کوي، دوی هر څه کوي، خو هغه نشته دی، هغه ته هیڅ نشته دی. خو پښتون قوم چې خپل فریاد هم کوي نو ریاست پاکستان او پنجابي فوج چې کوم جرنیلان په کنټونو کې ورته ناستي هغه پښتانه ودی ته نه پریدي. اوس په 3 بجې باندې دوی راغلل دلته تقریبا د 590 د 800 پورې نفري وه چې هغې په ګراوند باندې د قبضې کوشش وکړو او چې څومره هم دلته د ملګرو سامانونه و هغه یې ټول یوړل. په دغې وخت باندې زموږ ډېر ملګري په حجرو کې وو، مطلب چې خوب دپاره تللي وو، څه ملګري دلته پاتې وو چې هغې مطلب دوی څنګه پرې راغلل. د دوی نفري زیاته وه، د 500 نه تر 800 پورې وو. دلته یې ډایرکټ شیلینګ هم شروع کړه، په ملګري یې تشدد هم شروع کړه او ټینټونه چې څومره هم داسې سامانونه دي هغه یې ټول غلا کړل یو وړل. نو واضحه خبره کوو په جرګه چې کوم میدان دی هغه کې موجود یو. جرګه به په هر صورت کې کیږي، کوو به یې په دغه میدان باندې به کیږي. ملګري ته یو خواست کوو چې د ټول پښتانه ته خواست کوو چې د دغه ریاست او پنجابي فوج مکرو چهره دنیا ته د خودلو کوشش وکړي، غږ پورته کوي او دغه جرګه به هم په دغه ځای باندې کیږي، په دغه تاریخ باندې به کیږي. زمونږ حوصلې اوچتې دي او انشاءالله دغه ظالم فوج دغه ریاستي ادارو ته به په 11 اکتوبر باندې دلته پښتون قوم یو داسې پریکړه کوي چې په ټول عمر به د دوی یاد. مننه، مهرباني.